د غربي نورستان نورګرام ولسوالۍ د تیتن درې نوکره سیمه کې د غره ښویدنې له امله 25 کورونه د خاورو او تیږو لاندې شوي دي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي پیښه تېره شپه 12 بجې د زیات اورښت له امله رامنځته شوې ده. مولوي سمیع الحق حق بیان وایي 15 جسدونه راویستل شوي او د ماشومانو او میرمنو په ګډون د 25 نورو د جسدونو د موندنې لټون روان دی. بیګا تقریبا 12 بجې د زیاتو اورښتونو او واورو له امله غره ښویدنه رامنځته شوې ده چې په هغې کې 15 کوره جزئي یا کلي ډول تخریب شوي دي. تر دې دمه د هغوی 15 شهیدانو جسدونه راویستل شوي دي او پاتې تقریبا 15 خواوشا جسدونه چې په هغې کې زنانه او ماشومان او سپینګیري دي د خاورو لاندې دي. د پیښې ځای ته د نورستان ولایت ترڅنګ د لغمان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین او روغتیایي ټیمونه هم رسېدلي دي. عیني شاهدان دغه پیښه زړه بوږنوونکې بولي او زیاتوي چې د خاورې لاندې جسدونو د راویستلو هڅه کوي. تقریبا 2-3 دنې غړ تیږې راغلي دې کلي طرف ته 22 کسان چې کوم دي نو دغه 22 کسان نور ورک دي لا درک ده. بس ان شاء الله کسان کوشش کړي مجاهدین راغل دي صحیح ټیم هم راغل دي او موږ هم تقریبا څه کم 3 بجې رسېدلي یو. ولسوال صاحب او قومندان امنیت د نورګرام سره د پرسونل ځای ته رسېدلي. په همدې حال کې د نورستان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي ځایي مسؤلین او ولسي وګړي د پیښې په سیمه کې د خاورو لاندې بندو جسدونو د راویستلو هڅې پیل کړي دي. سیمې ته تر دې دمه د نورستان نورګرام ولسوالۍ مربوطه ټول دولتي ارګانونه چې په هغه کې د لوا مجاهدین او مشران هم شامل دي سیمې ته رسېدلي دي. د سیمې د ولسونو خواوشا چې کوم نږدې کلي منطقې خلک دي د هغوی سره په همغږۍ باندې لګیا دي او د شهیدانو او دارنګې کوم خلک چې د خاورو لاندې شوي دي د هغوی جسدونه راوباسي. په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید کلو اردو مسؤلین بیا وایي په دغه پیښه کې 24 تنه شهیدان شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د دغه کلو اردو څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د 4مې پلې لیوا مسؤلین سیمې ته رسېدلي او د ایثارو کسانو لټون پیل کړی دی. دوی همدارا زیاتوي چې ټپیان به د لومړنۍ درملنې وروسته روغتونونو ته ولېږدوي. نورستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی چې ډیری خلک په غرنیو سیمو کې اوسېږي او د ژمي په موسم کې پکې د باران ترڅنګ واوره هم کیږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.